سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. الله دې وکړي چې تېرې شوې ویډیوګانې ټولې تاسو کتلې وي او څه ناڅه مو ترې زده کړي وي. نن هم یو ډېرې مهمه ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننۍ چې کومه ویډیو ده هغه ما خاص دې دپاره مختص کړې ده چې زه ستاسو د یو څو مهم سوالونه، هغه سوالونه چې ما نه ډېر زیات کېږي، په هغې باندې خبرې کوم. او دغه ویډیو تر اخره پورې تاسو وګورئ. دا ډېر مهم سوالونه دي. کیدای شي داسې سوال تاسو هم لرئ او هلته تاسو کمنټونه کړي، ما جواب نه یې درکړی په فیسبوک کې یا په ټیک ټاک کې یا په یوټیوب کې. نو هغه ستاسو مشکل، هغه سوال به هم حل شي. نو زه به دغسې لړۍ هم جاري ساتم. زه به کوشش کوم چې داسې څو هغه مهم شپږ اته داسې مهم سوالونه زه راټولوم او په هغې تاسو سره څو خبرې وکړم. نو ما هم نن هم هغه یو څو مهم سوالونه، اووه داسې مهم سوالونه دي چې ما راغونډ کړي او زه غواړم چې په دې تاسو سره خبرې وکړم. ځکه دغه هغه سوالونه چې ډېرو ملګرو پوښتنې کړي، نو هر ملګري ته کمنټ ورکول، جواب ورکول بعضې وخت کې لږ ستونزمن شي او لږ وخت نیسي. نو دې لپاره ما غوښتل چې زه ټول راوالم او تاسو سره پرې ځان دلته یو ویډیو په یوټیوب کې جوړه کړم. ټولو نه اولنی سوال چې کوم دی ما نه ډېر زیات کېږي او ډېر زیات شوی، په دې ما خبرې هم کړي، کیدای شي ډېرو ملګرو ته دا معلومات رسېدلي هم وي، خو زه خیر ما نه بیا هم شوی دی. نو بیا به زه په دې جواب درکړم چې کف ته دومان زه څنګه وکړم. یا بعضو ډېرو ملګرو داسې لیکلي چې زه سوسیالۍ ته ورغلی، سوسیالۍ ما ته وویل چې ته نشې کولی، یا زه کف ته تللی یم، هغو ته وویل چې تا سره اسناد نشته، ته نشې کولی. نو داسې ډېرې زه مختلفې خبرې اورم. نو ما مخکې هم په دې اړه باندې ویډیو جوړه کړې وه، ما مخکې هم په تفصیل کې په دې باندې خبرې کړې دي. ما حتی ویډیو جوړه کړې وه چې هغې کې ما دا ویلي و چې تاسو فورمه څنګه ډکه کوئ او څنګه یې دې دپاره ولېږئ کف دپاره کوم طریقه کار په هغې مزانه یې ویډیو جوړه کړې وه. نو دې ملګرو ته زه بیا جواب ورکوم چې تاسو ته ضرورت نشته تاسو خپله سوسیالۍ ته ورشئ، تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو کف ته لاړ شئ، راسن کف ته لاړ شئ. تاسو به داسې وکړئ چې دغه د غصه فورمه چې کوم دا به ګوګل نه ډاونلوډ کړئ او هغه به ډکه کړئ. اوس یې څنګه ډاونلوډ کړئ او څنګه یې ډکه کړئ او بیا یې څنګه ولېږئ، په دې ما ځان له مکمل یو ویډیو جوړه کړې ده. تاسو زما په یوټیوب چینل کې دلته کتلی شئ. 25 منټه ویډیو ده، هغې کې مکمل هغه فورمه ما ډکه کړې، کوم سوالونه تاسو جوابونه ورکړئ نو هغه ما په تفصیل سره ویلي، تاسو هغه ویډیو کتلی شئ. صحیح دی. دویم سوال دی، اوس ما نه ډېر زیات سوال دا کېږي سوسیاله نه لرم، سوسیاله څنګه والم. خاص کر هغه ملګري چې مثال په پاریس کې اوسېږي، نو دوی باسټیل ته تللی شي، هلته څو سال لپاره دومان کولی شي، هلته دې ورشي. نو باسټیل کې چې کوم دی ته سوسیالان ناست دي، دپاره خاص خپل سوسیال ورکوي، هغه باسټیل کې ورکوي یا بل خپل بله منطقه کې ورکوي. بله دا ده چې هغه ملګري که پاریس نه لري یا په پاریس کې، نو دوی میغي ته هم تللی شي، میغي کې هم خپل سوسیال لپاره دوی دومان کولی شي، میغي هم دوی دپاره سوسیال ورکوي. صحیح دی. بل ډېرو ملګرو دا پوښتنه کړې ده چې کوم اسناد زه ترجمه کړم. دا یو ډېر زیات سوال دی. دا نوي ملګري ډېر زیات دا سوالونه کوي چې کوم اسناد زه ترجمه کړم. ملګرو په دې مخکې هم ما لږ څه خبرې کړې وې. تاسو ملګرو داسې وکړئ هغه اسناد چې کوم ستاسو قضیې سره تړاو لري، چې کوم ستاسو په کیس کې وي، تاسو پوهېږئ چې دا ډېر ضروري اسناد دي او دا ستاسو په قضیه کې کومک کولی شي، هغه په پښتو کې یا په دري کې یا په بله ژبه کې، هغه به تاسو فرانسوي ژبې ته ترجمه کوئ او ځان سره به اوسئ. بس. نو هغه ضروري اسناد، هغې کې ستا د شناخت اسناد هم راتللی شي، مثال تذکیره، هغې کې نور داسې خطونه، داسې ثبوتونه، داسې څه هر څه کېدلی شي چې هغه ستاسو د قضیې پورې اړه لري. نو هغه تاسو د پښتو نه یا په دري کې دي یا په پښتو کې تاسو فرانسوي ژبه کې ترجمه کوئ او ځان سره اوسئ. نو هر هغه ټول اسناد چې هغه په پښتو کې یا په دري کې هغه تاسو ترجمه کوئ او ځان سره وړلی شي. تاسو هغه ضرورت چې هغه باید ترجمه شي. صحیح دی. ښه، بل سوال دی چې دولتي کور پرېږدم که نه، او که پرېږدم څه کېږي. دا یو ډېر مهم سوال دی. ملګرو، هغه ملګري چې کوم د دولتي کورونو کې اوسېږي، هغوی ته زما خو شخصا دا تر مشوره ده چې به هېڅ وخت هم د دولتي کور مه پرېږدئ، ځکه که تاسو دولتي کور پرېږدئ تاسو هغه پروګرام نه بیرون شئ. د دې انجام چې د هغه پروګرام نه بیرون شئ، تاسو هغه پروسې نه مکمل تاسو وځئ. مثال تاسو د خپل شخصي سوسیال کور ته مثال زه در کوم، مثال تاسو ته 4 کاله مزل دی، 4 کاله ستاسو لپاره وخت دی. نو که تاسو یو کال دولتي کور کې اوسېدلي او بېرته تاسو هغه پروګرام نه وځئ، نو یو کال خو بېرته شاته لاړئ. صحیح دی. یو کال هم ضایع شو. بل پروګرام شاملېدو کې بیا څومره وخت لګېږي، بیا کله تاسو پروګرام کې شاملېږئ، مثال یو کال تاسو بیرون خپلو ملګرو سره ژوند وکړو. صحیح دی. بخښنه غواړم. یو کال تاسو خپلو ملګرو سره بیرون ژوند وکړو، دا دې شو 2 کاله ضایع شو. بل کال تاسو فیصله وکړه تاسو پروګرام کې شاملېږئ، نو 3 کاله دا شو. 3 کاله او جمع هغه 4 کاله چې هغه څومره وخت دی، نو 9 کاله به تاسو خپل کور ته رسېږي، هغه مزل نور هم زیاتېږي. دغه یې مثال هغه انجام دی. نو تاسو هېڅ وخت کې دولتي کور مه پرېږدئ، تاسو ته مشکلات جوړېږي.
نو زما مشوره دا ده چې تاسو هیڅ وخت دولتي کور مه پرېږدئ او دولتي کور کې پاتې شئ. ښه، بل دا سوال مانه کېږي چې ژبې کورس چېرته ووایم. ملګرو، اوس چې کوم حالت دی فعلا دا یو غیر معمولي حالت دی، یعنې د کرونا حالت دی. نو اوس خو ډېر مکتبونه بند دي. بله دا چې اوس د کرسمس رخصتیانې دي او د نوي کال رخصتیانې دي، دا نور هم لږ شاته لاړو. نو هغه ډېر کورسونه چې کوم دي هغه د ژبې هغه بند دي، زه چې پېژنم. بل دې نه علاوه تاسو څنګه پیدا کولی شئ؟ تاسو خپله سوسیاله ته ویلی شئ چې ما ته کورس پیدا کړي. تاسو میغي کورسونه ورکوي، تاسو هلته تللی شئ، ته پوښتنه کولی شئ. ټول نه بهترین ذریعه ستاسو سوسیاله ده چې هغه تاسو داسې معلومات درکولی شي تاسو کوم ځای کې کورس وایي، چېرته لاړ شئ کورس پیدا کوي. بله دا چې هر وخت کې کورسونه خلاص شو او ما سره ډېرو کورسونو معلومات دي، هغه بیا زه وخت په وخت تاسو سره د خپل دغه یوټیوب چینل هم شریکوم، ویډیو هم جوړه کوم، د خپل فیسبوک صفحې نه شارک نه هم دغه شریکوم تاسو سره. تاسو هلته هم بیا ټول معلومات اخیستلی شئ چې کورسونه کله شروع شو، کوم ځای کې کورسونه تاسو هلته تللی شئ. صحیح ده؟ ښه، بل سوال دا دی چې فارماسین څنګه پیدا کړم. دا ډېر مهم او ډېر ښه سوال دی. ښه سوال څه دی چې فارماسین زه تل کوشش کوم چې زه چېرته م افغانان ګورم، چېرته م وطنوال ګورم، زه ته هم تاسو فارماسین وایي. فارماسین یو بهترین لاره چې تاسو ځان له یو په خپل مسلک کې کار پیدا کړئ، یو اسانه کار پیدا کړئ. فارماسین تاسو څنګه پیدا کولی شئ؟ فارماسین دپاره تاسو ټولو نه مهم چې کومه اداره ده هغه دې دپاره ناسته ده، هغې ته وایي پلمپلوا. پلمپلوا هغه اداره ده چې ستاسو دپاره کار پیدا کولو کې تاسو سره کومک کوي، تاسو ته کار پیدا کوي. نو تاسو پلمپلوا ته تللی شئ، تاسو ورته ویلی شئ زه غواړم چې فارماسین وکړم. که چیرې پلمپلوا ته نه ځئ، سوسیاله سره هم خبره کولی شئ، هغه هم تاسو ته مشوره دې اړه کې درکولی شي. خو پلمپلوا واحد هغه ځای دی چې تاسو ته فارماسین پیدا کوي. ستاسو په کوم مسلک کې یا په څه کې تاسو تجربه لرئ، څه کې تاسو کار کړی، په هغې کې تاسو ته فارماسین پیدا کوي، تاسو ته فارماسین درکوي. او په فارماسینو کې تاسو پیسې هم څه نه څه پیسې هم درکوي ستاسو د حساب د روپو نه علاوه. نو څه نه څه ستاسو روپۍ هم تاسو ته جوړېږي، تاسو کار هم زده کوئ. اول درس وایئ په هغه کار په اړه باندې، بیا عملي کار کوئ. نو بیا تاسو د کار لپاره بالکل آماده یئ. هغې نه بعد بیا ډېر داسې کمپنیانې چې تاسو فارماسین ولرئ، نو بیا تاسو ته هغه کارونه درکوي. نو یو اسانه د کار پیدا کولو اسانه طریقه او د خپل مسلک کې د کار پیدا کولو اسانه طریقه دا ده چې تاسو فارماسین وکړئ. صحیح ده؟ او دلته چې هر چیرې ځئ تاسو نه فارماسین غواړي، تاسو نه مطلب سرټیفیکیټ غواړي، تاسو ته څه کړي، څه لرئ چې سرټیفیکیټ شته سره شته. صحیح ده، وطن کې موږ تاسو ډېر څه ویلی، درسونه مو ویلي، تجربه هر څه به وي. ولې هغه چې دلته تاسو راشئ فارماسین وایي، نو هغه ډېر تاسو لپاره یو بهترین اسانه لاره. تاسو یو ځای ته ننوځئ، بیا که تاسو کې استعداد دي، سکل دي، تاسو مخکې هم تللی شئ. بیا مخکې په هغه خپل دغه کې بل فارماسین کولی شئ. مخکې هم دغسې آهسته آهسته تاسو بیا مخکې ځئ او ژوند مو اسانه کېږي، ښه کېږي، او اقتصاد مو ښه کېږي. او فارماسین چې تاسو کار پیدا کوي، تاسو ته خپل سوسیال کور اسانه درکولی کېږي، هغه هم خپل ځان له کور بیا په اسانۍ سره اخیستلی شئ. نو دغه اوس سواله ما راغونډ کړي و نن. د ویډیو ډېره غټه شي، ملګرو ته به لږ خسته کونه شي. نو دې لپاره به دغه اوس سوالونه به زه دغسې آینده کې به هم داسې ویډیوګانې جوړوم، داسې به زه سوالونه راغونډوم، تاسو سره به خبرې کوم. نو الله دې وکړي چې تاسو زما دغه جوابونه اخیستي وي او دغه معلومات مو اخیستي وي. که هغه ملګري چې دغه سوالونه لري، ستاسو ملګري تاسو سره دغه ویډیو شریکولی شي تر څو هغه هم خبر شي او دغه معلومات مو والي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت په الله مو سپارم.